أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما آمين. إن شاء الله نن به سورة اعراف آیت نمبر 15 35 بوایو. الله تعالی دی وینا الله تعالی دی باندې پویا بیا دی الله تعالی عمل کولو توفیق موږ تاسو ټول ته راکړي آمین. آدم علیه السلام او د حوا او د ابلیس د کیسې نه بعد هدایات دي د آدم علیه السلام او د اولاد ته. رستنی آیت کې الله تعالی فرمایل چې هر امت د پاره یو مخصوص وخت هغه د هغې د اعمالو د وجنه چې هغه اعمال خراب کی او هغه اعمال یو حد ته ورسیږي نو بیا الله تعالی هغه باندې سزا راولي او هغه سزا نه به بیا هغه بچ کېدل نشي، نه به هغه سزا وخت مخکې کیږي نو رستو کیږي. اوس په هغه احکاماتو کې د آدم علی السلام او د حوا علیه السلام زمکه ته راتلو ته چې کوم بنیادی احکامات لکه د پردې د زینت ساتلو او بیا خاص کر پردې سره تعلق لکه چې هلته شیطان چې کومه دوکه ورکړله نو بې پردې کړل، نو دلته به تاسو شیطان د بې پردګي طرف ته د بې پردګي طرف ته چې څومره کارونه دي که هغه مثلا میډیا کې دي که بازارونو کې دي که کورونو کې دي که چرته هم دي که چرته هم دي که الګ ته که جنۍ ده که کورونه دي د دې پشت کې به ابلیس وي او ابلیس به د آدم علیه السلام هغه واقعیا چې کومه جنت کې هغه وکړله دا کردار په موږ باندې کوي چې موږ جنت نه وباسي. بس تاسو اسانه سره پوه شئ چې فحاشي هر کار دا د جنت نه د وتلو ذریعہ ده. اوس الله تعالی د دې زندگی کې د زندگی د زمکه باندې زندگی تیرولو د پاره الله تعالی بنیادی قوانین خی. دا قانون الله تعالی په سوره بقره کې هم خودلو. اول به دغه آیت ترجمه وکړو. الله فرمایي چې یا بنی آدم اې د آدم اولاده زامنو د آدم اما کچره یاتینکم راشی تاسو ته رسولن پیغمبران منکم د تاسو نه ان انسانانو نه راځي ظاهره خبره یقصونا چې غ بیانوي علیکم په تاسو باندې آیات زما آیاتونه فمن اتقى بسوک چې او یرید او اصلح او اصلاح وکړه نو فلا خوف ير بنوي علیهم باغوی باندې ولا هم يحزنون نه باغی غم جن یرا مطلب مخ کی زندگی راتلون کی زندگی چې ما سره بچ کیږي قیامت کې او قبر کې او جهنم کې الله دې تاسو ټول بچ کی تا به څنګه چل شي ما خو اعمال خنه دي کړیو دا او غمگین ورستنی عملونه چې کوم کړی دي چې دا مې ولې کول دا مې داسې ولې کړی دي وغیرہ قبر کې بم د ارمانی قیامت کې بم د ارمانی او چې کله سړی ته لګه اصلاح وشي نو دغه ارمانی وي. نو که تاسو تعلق چېرې قرآن سره رسول الله صلی الله علیه وسلم او نور پیغمبرانو هغه په خپل وخت کې دغه هغه کتابونه وو او موږ د لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم دی که چېرې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیان کړي آیاتونه چې څنګه هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن کریم خلکو ته اورولو او تاسو واوریدل او د هغې حق ادا کړو نو یره او غم به تاسو نه نن سبا که تاسو ګورئ زمونږ چې څومره مسالې دي په هغې کې دا دواړې خاص مسالې دي حزن یعنی غم ټینشن ډیپریشن پریشانی دا ټول تقریبا یو معنی کې یا یو مطلب کې راځي د حزن کې عمدغه رنګې خوف هم ده زمونږ باندې کله د یری د امن او کله د چا د وهلو کله د فلانی کله د فلانی کله د فلانی وغیرہ وخت موږ په یری کیو. نو الله فرمایي که تاسو قرآن سره تعلق دا و په تاسو باندې نه تاسو توکل به الله سره جوړي نه به تاسو به یره د لوږې وي نه به یره د غربت وي نه به یره د بل څه وي دا موږ چې باندې چې کوم د یری غالب شي دا موږ قرآن سره تعلق کم شي ایمان هغه کیفیت زموږ کم شي. دا آیت باندې پوهېدو دپاره تاسو به د قرآن کریم یو دوه نور آیتونه اورئ او تاسو خپلو ځانونو سره قرآن کریم کې راوامړوئ او هلته تاسو چې کوم اورېدلی و هغه هم ورسره رایاد کړئ. سوره بقره آیت نمبر 38 کې الله تعالی فرمایي کله چې آدم علیه السلام او حوا علیه السلام الله تعالی زمکې ته رالېږل نو الله او فرمایل چې قلنا اویل مونږه اهبطوا کوز شئ منها د دې نه یعنې جنت نه جمیعا تاسو ټول فاما یاتینکم کچېرې راشي تاسو ته مني زما طرف نه هدن هدایت. هدن د قرآن کریم کې د قرآن کریم دپاره تقریبا د یو نیم سل کرتې راغلی د قرآن کریم شروع کې الله فرمایي ذالک الکتاب لا ریب فیها هدن دا کتاب دی چې هدایت دی
یا ایها الناس راغلی د تاسو ته من ربکم ستاسو د اراد طرف نه د رب طرف نه هدن هدایت وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. بہرحال هدایت او هدایت او هدایت او هدایت او هدایت. او بیا الله تعالی په همدې سورې بنی اسرائیل 1 نمبر آیت کې الله تعالی فرمایي چې ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. دا هدایت ته او د هغې لاره ښیي چې هغه ډېره برابره ده. نو الله فرمایي چې تاسو ته هدایت راشي، فمن تبع بسوک چې پیروي وکړي هدایا زما د هدایت، نو فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه به هغوی باندې غم خوف یره به او نه به هغوی غمجن. دا په سورې بقرې کې. او په سورې طه کې آیت نمبر 123 کې الله تعالی فرمایي چې قال الاول اهبطا کوز شئ منها د دینه جميعا اټول بعضکم تاسو لبعض ځنو دپاره عدوون دشمنان شوي، خو فاما یاتینکم کچری راشي تاسو ته مني زما طرف نه هدن هدایت، نو فمن اتبع چا چې پیروي وکړله هدایا زما د هدایت، فلا یضل نه به ګمراه شي ولا یشقا نه به بدبخت شي، سپیره نه به بدبخت شي، مشقت کې به نه پریوزي. کله به نه پریوزي کله چې د الله د هدایت باندې عمل وکړي. او هدایت څه دی موږ دپاره؟ قرآن کریم. دلته ول تاسو یو حدیث واورئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ترکت فیکم امرین، زه پرېږدم په تاسو کې دوه کارونه، کتاب الله د الله تعالی کتاب او سنتي او زما سنت. دا دوه شیونه باندې که تاسو ونیول دا مضبوطۍ سره، نو تاسو به ګمراه کیږئ نه. قرآن او حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی او قرآن کتاب الله دې باندې تاسو منګولې لګولې وي او تاسو دې باندې عمل کوئ، تاسو به چرې نه ګمراه کیږئ. دین علاوه چې نور که کتابونه دي او که زبرګان دي او که پیران دي او که پرټیان دي او که مسلکونه دي او که امامان دي او که هر څه دي، که نصابونه دي او که فضایل دي او که جماعتونو په منبرونو یې خودي دي وغیره وغیره، دا به تاسو ته د ګمراهي لارې خلاصوي. قرآن او حدیث به تاسو ته د ګمراهۍ لارې نه خلاصوي، دینه به تاسو بچوي. او صرف بچ به نه وي، تاسو باندې یره او غم به نه وي. د هره خبره ده چې مسلمان دپاره یره څه ده چې مخکې زه چېرته الله تعالی ماته سزا رانه کړي، قبر کې، قیامت کې او جهنم کې، نو دینه به خلاص وي او ماضي به ستاسو د پریشان کونه نه وي، ځکه چې سړی معافي وغواړي څنګه چې آدم علیه السلام طریقه موږ ته الله تعالی وښوده. خو دې نه هم خطرناک آیتونه دې کې مخکیني دي چې آیت نمبر 123 نه بعد 124 ته سورت طه چې ومن اعرض عن ذکری، او چا چې بیا مخ واړو زما د یاد نه قرآن نه، نو فإن له بس بشک د دپاره به معیشتا ژوند د دنیا ضنکن تنگ به وي، زندگی به تنګ وي. ونحشره او موږ به راپورته کو یوم القیامت د قیامت په ورځې عام اړوند، قیامت په ورځې موږ اړوند کو. نن سبا که تاسو ګورو معاشي زندگی زموږ ټولو تنګه ده، مهنګایي ده او ګراني ده او شی نشته، آمدن کم ده او فلانه ژړا دي وغیره وغیره. الله وایي دا به وي چې قرآن پرېږدئ، دا به وي چې قرآن سره تعلق وي، اعتماد مو په الله برابر وي، توکل مو برابر وي، نو بیا ظاهره خبره ده چې یو ورې تا کارونه ټول په الله تعالی باندې اعتماد شته او هغه کوي. د دومره دنیا د ځمکه اسمانونه او ان تاسو ګورئ بازار کې د قسمه میوې، د قسمه فروټ وغیره او د سبزیان او د خوراکونه د چا دپاره دي؟ خو انسان دپاره دي. چا کړي دي؟ الله کړي دي او پوره کیږي، پوره کوي الله تعالی. خو موږ باندې پریشانی زموږ د ایمان د کمی د وجې نه او قرآن کریم سره د تعلق د کمی د وجې نه موږ باندې پریشانی سوري، حالان کې الحمدلله زندگی بهترینه تیریږي. نو الله فرمایي چې دا خو دنیا زندگی شوه، قیامت په ورځ به زړوند راپورته کم. نو چې ړوند راپاڅېږي دی نو دی به وایي دا سړی دا ړوند، قال وای به دا رب ای زما رب لما حشرتنی اعما، زه دې ړوند ولې راپاڅولم، وقد كنت بصیرا، او ما خو غټې غټې سترګې وي دنیا کې، خو زه لیدونکی وم. قال الله به ووایي کذالک همدغه رنګې اتت کا درکړي شوي وو تا ته آیاتونه زموږ آیتونه، فنسیتها نو تا هغه هیر کړل، وکذالک اليوم تنسا، نو همدغه رنګې نن ورځ ته هم هیر کړلی شوي. او یاد ساتئ زه کله کله تقریر کې دا خبره ډېره په جرأت سره کومه چې زه تاسو ته جنت کې ځای ښودلی شم چې تا به کم ځای وي. نو ما نه بیا کله کله وارې خلک پوښتنه وکړي دا څنګه ښودلی شي، زه ورته یم ته خپل تعلق قرآن سره وګوره، تا قرآن سره څومره تعلق دی، بس چې څومره تا قرآن سره تعلق دی دومره به د جنت کې به راځې، که بلکل نشته نشي تللی، که کم دی نو کم به ځې، درجې به د کم وي. ځکه چې هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د دې تشریح کړې ده. هغه فرمایي چې کله د قرآن ولا ته به جنت کې قیامت په ورځې یو
داسې تاج به ور په سر کړلی شي چې دنیا او د ځمکې په منځ کې د هغه قیمت به د هغه نه زیات وي، دغه تاج قیمت به زیات وي. او بیا به الله ورته ووایي چې اوس قرآن وایه او بره خیجه، قرآن وایه او بره خیجه. نو چې څومره د زده وي، څومره د ویلی وي، څومره د مینه وه، دومره به دی بره ځي. نور حدونه معلوم دي خو د قرآن ویونکي حد معلوم نه دی. دا د قرآن ویونکي باندې پرېښودی دی، څومره وایي دومره به بره ځي. او درجې دي هلته، داسې یوه شپه دوه شپې کال 2 کاله نه دي، ټول عمر دی. نو هغه درجو مناسبت سره به هغه ته الله تعالی هغه مقام به ورکوي. حتی هغه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبرانو او د انبیاء کرامو مقامونه دي. الله تعالی دې موږ تاسو ته نصیب کړي. الله دې موږ په همدغو خلکو کې حساب کړي چې هغه د قرآن کریم باندې ښایسته وي. نو دا آیت د هغو آیتونو نه دی چې که تاسو خپله زندگی د قرآن کریم سره برابره متعلقه وه، نو تاسو ته به نه تیر شوي زندگی څه غم وي او نه به راتلونکي زندگی باندې څه یره وي. الله دې مونږ تاسو عمده کرنګي د دې یرې او د دې خوف نه او د دې تنګي د معاش نه مونږ راوبسي. آمین. الله دې مونږ تاسو هر مشکل او قرضونه دی الله تعالی مونږ تاسو ټول مسلمانان خلاص کی. آمین. یا بنی آدم، اے د آدم اولادا، اما کچری یاتینکم راشی تاسو ته رسولن پیغمبران منکم د تاسو نه، یقصون چې بیانوي علیکم په تاسو باندې آیات زما آیاتونه، فمن اتقا بس څوک چې ویرېده د الله نه، و اصلح او اصلاح یې وکړله، برابر یې کړو درست کو عمل خپل، فلا خوف نو یره بنوي علیهم په هغوی باندې، ولا هم یحزنون او نه به هغوی غمجن وي. الله دې موږ دې غم نه بچ کړي.